د کثافاتو د راټولولو کار د هغه نوښت یوه برخه ده چې د سعودي عربستان حکومت کوښښ کوي چې د حاجیانو له بیرته ستنېدو وروسته د ښارونو چاپیریال خوندي وساتي. د مکې مکرمې د ښاروالۍ احصایې ښیي چې د حج مراسمو په جریان کې 42,000 ټنه کثافات راټولیږي. تیر کال د حج په مراسمو کې 42,000 ټنه کثافات راټول شوي وو. کله نورو کلونو سره یې پرتله کړو نو دا 15 چنده زیاتوالی ښیي. اسلام افراط او تفریط ته اجازه نه ورکوي. د خدای پاک نعمتونه باید ضایع نشي. حکومتي شمیرې ښیي چې سږکال د حج لپاره شاوخوا 2.4 میلیونه کسانو د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سعودي عربستان ته سفر کړی و. د ترڅ کې شاوخوا 14,000 مامورینو ته دنده سپارل شوې وه چې د تنظیف او پاککارۍ چارې تنظیم کړي. موږ باید د خلکو د هڅولو لپاره یو اقدام وکړو. دلته که دوی جامد کثافات په شنو صندوقونو کې واچوي نو موږ یې د حج مراسمو په ختم کې ټولوو او فابریکو ته انتقالوو چې پیسې ترې جوړې کړي. چارواکي کوښښ کوي چې تر 2013 کاله پورې د کثافاتو د حجم 2/3 برخه راکمه کړي. موږ له ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخامخ یو. تر ټولو مهمه یې دا ده په مقدسو ځایونو کې د ځای د نشتوالي، اقلیم، د ګڼو هیوادونو اتباعو او د خلکو د تعدد له امله په لویه پیمانه کثافات راغونډېږي. هر کال د حجاجو شمیر زیاتیږي. د سعودي عربستان حکومت هیله لري چې له 2013 کال وروسته په کال کې 10 میلیونه حاجیانو ته هرکلی ووایي.